السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، خدای مو راوله، څنګه یاست؟ د شپې ورځې وخت و زمانه په خیر در باندې تېرېږي. اقاربو، دوستان، ملګري مو سره ښه دي؟ تاسې هم ښه یاست؟ څنګه یاست د درسو سره؟ درسونه مو په خیر روان دي؟ خدای تعالی دې وکړي چې د دغه انلاین درسونو سره به بلد سوي یاست او ورځ تر بلې به زیاته استفاده ورڅخه کوئ. خو زموږ تاسې به نهایي کوشش هم همدا وي چې د دې وخت څخه استفاده وکړو. که څه هم موږ تاسې د کورو څخه د باندې وتل د خطره څخه خالي نه دي، مګر الحمدلله دا دی اوس کولی سو چې په خپل کور کې که 100% نه وي یو څو فیصده درس ووایو. نو زموږ تاسې د اختصاصي کیمیا د مضمون چې 4 کریډیټه دی، دوهمې اونۍ لومړی او دوهم درس موږ تاسې نن لرو. په تېره اونۍ کې موږ تاسې د اتوم پر اجزاو باندې غږېدلي وو، د اتوم تاریخچه مو ویلې وه او همداسې د اتوم لویې برخې چې هسته او مدارونه وه او په اتوم کې چې کم ذرات وه هغه ذرات مو ویلي وه. نن موږ تاسې راځو اتوم او د هغه اجزاوې، د اجزاو څخه مطلب اتومي نمبر، اتومي کتله. د اجزاو پر ځای باید دلته ما ذکر کړي وای چې اتوم او د هغه مفاهیم. ځینې مفاهیم په اتوم کې یا په مالیکول کې زموږ تاسې چې ورسره مخ کېږو، چون چې موږ تاسې اختصاصي کیمیا وایو، آینده مخته محاسبې راځي. د محاسبو دپاره اتومي کتله، مالیکولي کتله، معدله کتله. نن موږ تاسې د هغه 3 موضوعات د ځان سره لرو. په پسې درس کې به د خیره سره که ژوند د دا درس څخه وروسته بیا په اصطلاح دغه وکړو، حقیقي کتله او بل نسبتي کتله. دا به هم موږ تاسې ووایو. خو د نن ورځې موضوع مو دا ده چې موږ اتومي کتله وپېژنو، اتومي نمبر وپېژنو، اتوم ګرام او مالیکول ګرام کتله وپېژنو او همداسې معدله کتله وپېژنو. نو خدای تعالی عزوجل دې وکړي چې تاسې تر پای پورې په دا ویډیو کې راسره پاتې سئ. که څه هم ساده درسونه دي خو په دې اساس باندې چې دې ته موږ تاسې اختصاصي کیمیا وایو. نو اختصاصي کیمیا یا سپیشل کیمیا مو دا دپاره ده چې کوم کسان که چیرې شاته په ځینو مواردو او مفاهیمو کې مشکل ولري هغه به یې حلیږي. نو راځو د خیره سره را شروع کوو یې. په تېر درس کې موږ تاسې د اتوم پر تاریخچه باندې غږېدلي وو. اتوم د یو عنصر کوچنۍ ترینه ذره ده چې د هغه عنصر ټول خاصیتونه ولري. یعنې موږ تاسې یوازې پروتون ته اتوم نسو ویلی، ځکه چې یوازې پروتونونه د یو اتوم ټول خاصیتونه نسي درلودلی. یو اتوم اجزاوې درلودلې چې یو هسته وه، بل مدارونه وه. په هسته کې پروتونونه او نیوترونونه شتون درلودی او د هستې پر شاوخوا باندې بیا په مدارو کې الکترونونه شتون درلودی. نو یو اتوم د الکترونو، پروتونو او نیوترونو څخه رامنځته سوی و او دغه الکترونونه، نیوترونونه او پروتونونه چې دي دا ټوله په یوه اتوم کې د اتوم خواص څخه څرګندوي دي. یعنې یوه ذره نسي کولی چې د یو اتوم خواص ولري. یعنې موږ داسې نسو ویلی چې یوازې پروتون ته اتوم ووایو، نسو ورته ویلی. نو د عنصر هغه کوچنۍ ذره چې د عنصر ټول خاصیتونه ولري د اتوم په نوم سره یادیږي. د اتومي نمبر په اړه باندې موږ تاسې همیشه دا وایو چې اتومي نمبر د پروتونو د شمیر څخه عبارت دی. صحیح خبره ده؟ اتومي نمبر د پروتونو د شمیر څخه عبارت دی. او په تاریخ کې یعنی کله چې اتومي نمبر کشف سوی دی او اتومي نمبر وضع سوی دی، د اتومي نمبر د هنري موزلي لخوا څخه د مارو بنفش وړانګو د فریکونسۍ یا په اصطلاح د څپې د اوږدوالي څخه په لاس راغلی دی. د مختلفو اتومونو د اتومي نمبرونو شمیر موږ تاسو خو وایو چې د اتومي نمبر چې دی د پروتونو شمیر ته ویل کېږي. خو دا د پروتونو شمیر چې پیژندل سوی دی دا د څپې د اوږدوالي سره یوه رابطه لري چې دا رابطه د لومړي ځل دپاره هنري موزلي په لاس راوړې ده. اوس فرض کړئ زه تاسې ته د دې رابطې یو ګراف لیکم او بیا دا ګراف درته تشریح کومه. هنري موزلي د څپې اوږدوالی، څپه که چیرې تاسې رسم کوئ کیدای سي داسې رسم سي، نه ښه.
بلای زړه ته ګوري دغه پن چې دی ډېر زما په اختیار کې نه دی، نو په دې خاطر باندې دا څپې سمې نه رسمیږي. دا د څپې اوږدوالی موږ تاسې په لمدا سره ښیو، یعنی یو د دې نقطې څخه تر دې نقطې پورې دغه فاصله چې ده، دا فاصلې ته موږ تاسې د څپې څه وایو؟ اوږدوالی وایو. دغه اوږدوالی چې دی دا په لمدا علامه سره ښول کیږي. په کوم علامه سره؟ په لمدا چې چپه وای هم ورته ویلی سي. هنري موزلي د مارو بنفش وړانګو یا د اکس ری د وړانګو او همداسې دې ته ورته ټولې هغه وړانګې چې هغه موږ تاسې د اتومونو د تشخیص لپاره کاروو، د هغه وړانګو د جذر مربع معکوس عدد متناسب کوي د چیش سره؟ د اتومي نمبر د شمیر سره. د داسې خبره وکړله، زه اوس دا درته تشریح کومه، که چیرې موږ تاسې دغه د څپې اوږدوالی چې هر څو وي قیمت یې هر څو وي هغه قیمت موږ تاسې تر جذر مربع لاندې کړو. صحیح ده؟ اوس د دې مخرج څو دی؟ یو دی مخرج، نه یو شی چې مخرج نه لري هغه مخرج یو دی. که چیرې اوس موږ دا معکوس کوو، معکوس به نو دا څه رقم سي؟ دا به داسې سي، دا یو به وصورت ته راسي او په مخرج کې به جذر لمدا پاته سي. صحیح ده؟ دغه عدد چې دی دا یو پر جذر لمدا دا د څپې د اوږدوالي د جذر مربع معکوس عدد سو. د څپې اوږدوالی خو دا لمدا سوه، جذر مربع دا دی موږ نیولی دی، یا مربع جذر مو نیولی دی، او د مربع جذر بیا پسې معکوس کړی دی. د هر اتومه څخه چې موږ تاسې وړانګې تېروو، مثلا د اکس ری وړانګې یا د مارو بنفش وړانګې او یا د الټرا ویولټ وړانګې مو راواخیستلې، د دوو عناصرو څخه مو تېرې کړې، فرض کړئ د هایدروجن او د هیلیوم څخه. چون چې هایدروجن او هیلیوم یو د بل سره اټومي نمبر پرله پسې دی، یعنی اټومي نمبر چې د هایدروجن یو دی، د هیلیوم د بنو څو دی؟ 2 دی. صحیح ده؟ کله چې دغه د مارو بنفش وړانګې د دغه دوو اتومونو څخه تیریږي یا د درو اتومونو څخه تیریږي، مثلا هیلیوم دی، د هیلیوم څخه وروسته نو بیا لیتیم راځي، د لیتیم څخه وروسته نو بیا برلیم راځي چې دا پرله پسې اټومي نمبرونه لري، برلیم راځي، د هغه پسې وروسته بورون راځي، بی بورون راځي. صحیح ده؟ دا یې د هایدروجن دپاره، دا د هیلیوم، دا نقطه د لیتیم دپاره، دا نقطه د برلیم دپاره او دا نقطه هم د بورون دپاره سوه نه؟ ښه، اوس دا خبره دغه د وای محور چې دی دا محور و یو د جذر لمدا ته هنري موزلي ځانګړی کوي. یو جذر لمدا، جذر لمدا. صحیح ده؟ هنري موزلي د خپل تجربو په لړ کې دا شی ثابت کوي چې د یو پر جذر لمدا قیمت چې دی دا اضافه کیږي د پروتونو د شمیر د اضافه کېدو سره. یعنی په هایدروجن کې چې یوه دانه پروتون دی، نو د جذر لمدا قیمت یې فرض کړئ دا نقطه راځي، مثلا 0 یا مثال 1.03 دی یا 1.02 دی. صحیح ده؟ اوس کله چې د هیلیوم څخه بیا موږ تاسې دا د مارو بنفش وړانګې تېروو، نو بیا د دا یو پر جذر لمدا قیمت چې دی هغه اضافه کیږي، ځکه چې دلته اټومي نمبر اضافه سوی دی. د اټومي نمبر په اضافه کېدو سره دا د یو پر جذر لمدا قیمت هم اضافه کیږي. دلته یو پروتون 1.04 د یو پر جذر لمدا قیمت راغلی، د دوه پروتونو دپاره بیا د هغه دوه چنده به نو څو سي؟ 2.04 2.04 قیمت کې که چیرې د هیلیوم څخه دغه د الټرا ویولټ وړانګې او یا یو وړانګه تېره سي، د هغه وړانګې د څپې د اوږدوالي د جذر مربع معکوس عدد به څو ته رسېدلی؟
2.04. تاسې وګورئ دا په خپله متناسب نسو. په یو کې 1.04 په اندازه دی، په 2 کې د هغه 2 چنده سو، په 3 کې به د هغه 3 چنده سي. یعنی د اتومي نمبر په اضافه کېدو سره د 1/لمدا قیمت هم څه پکېږي؟ اضافه کېږي. د اتومي نمبر په اضافه کېدو سره د 1/لمدا قیمت هم اضافه کېږي. هنري موزلي وتوانېدی چې دی د دغه لارې څخه د څپې د اوږدوالي د لارې څخه اتومي نمبر د عناصرو دپاره وټاکي او اتومي نمبر تشریح او توضیح کړی سي. صحیح خبره ده؟ اوس ګوره لیتیم بیا 3 اتومي نمبر لري، نو د 1.02 څخه 3 چنده چې هغه به څو راځي؟ 3 چنده، نو 3.08 راځي. 3.08 د لیتیم دپاره نه، 3.08. د برلیم دپاره به 4 چنده راسي، یعنی 4.0 څو به ځي؟ 4.08. دلته 0.6 راتلل، هغه کې زه خطا وتمه. 4.08 به سي. داسې د 1/لمدا قیمت چې دی، 1/لمدا قیمت چې دی دا متناسب دی د اتومي نمبر سره. د دغه کړنلارې له مخې څخه هنري موزلي وتوانېدی چې اتومي نمبر سره ټول د جدول عناصر چې دي په اتومي نمبر باندې ترتیب کړي او هغه مشکلات چې مندلي پر سره مخ په جدول کې چې په ځینو عناصرو کې د اتومي کتلې صرف نظر سوي وو، لکه په ارګون او پوتاشیم کې. که څه هم پوتاشیم چې دی د ارګون څخه دروند و، مګر بیا هم ارګون مخکې مندلیب لیکلی و او پوتاشیم یې وروسته لیکلی و. پر دې سربیره چې د ټوله جدول د اتومي کتلې د نګاه څخه مندلیب ترتیب کړی و، مګر بیا هم دلته قانون ته ونه کتله، ول دا صرف نظر دی. مګر دغه مشکلات چې مندلیب پر سره مخ و، دا مشکلات د هنري موزلي له وجې په دغه ترتیب باندې، په دغه میکانیزم باندې حل سوه. دلته لمدا چې د څپې اوږدوالی دی او دا د څپې اوږدوالی که چیرې موږ جذر مربع جذر یې ونیسو، مربع جذر نیولو سره سره هغه چې کو معکوس کو، نو کم قیمت چې موږ ته لاسته راځي، فرض کړي د ایکس قیمت موږ ته دې څخه لاسته راځي، د وای قیمت ځکه چې د وای محور ما ورته ټاکلی دی، د وای قیمت لاسته راځي. دا د وای قیمت چې دی دا متناسب دی د اتومي نمبر سره، یعنی اتومي نمبر چې دی اټومیک نمبر. اتومیک نمبر دا متناسب دی د وای د عدد سره. د وای عدد خو نو د 1/لمدا څخه عبارت دی، یعنی که چیرې اتومي نمبر مستقیم متناسب دی، که چیرې اتومي نمبر اضافه کیږي د وای قیمت هم اضافه کیږي، که چیرې اتومي نمبر کمیږي د وای قیمت هم څه کیږي؟ کمیږي. اتومي نمبر په عموم کې موږ د پروتونو شمېر ته وایو، خو کېدلی سي چې تاسې په اتومونو کې چې کله اتومونه په خنثی حالت کې تاسې کېدلی سي چې دا ووایاست چې د الکترونو شمېر ته هم ویل کېږي، ځکه چې د تامسن د نظریې په اساس باندې چې تر اوسه پورې هغه پاته ده چې ټول اتومونه په عادي حالت کې خنثی دي، ځکه چې د ټولو اتومونو پروتونونه د پروتونو شمېر د الکترونو د شمېر سره مساوي دي. خو دا جوړ چې په اتومي نمبر باندې مو سر خلاص سوی وي. اوس راځم اتومي کتلې ته. اتومي کتله خو معلومداره خبره ده چې موږ تاسې اتومي کتله د اتومي کتلې دپاره زید سمبول یادوو. اتومي کتله مساوي کیږي په د پروتونو شمېر جمع د نیوترونو شمېر. ولې؟ ځکه چې موږ ویلي وه چې په اتوم کې دغه مشهوره 3 ذرات شته چې نیوترونونه دي، پروتونونه دي او الکترونونه دي. الکترون ډېره کوچنۍ ذره وه، یوازې د چارج له مخې څخه موږ هغه حسابله، او پروتونونه او نیوترونونه تقریبا یو بل ته نږدې یا یو شان کتله لري. د دوی دواړو مجموعي کتله عبارت ده د اتومي کتلې څخه. صحیح خبره ده؟ اوس نو د کتلې دپاره واحدات وایو. د اتوم د کتلې واحد موږ تاسې AMU یادوو. A د اتومیک څخه اخیستل سوی دی، M ماس او U یونټ.
atomic mass unit د اتوم د کتلې واحد د اتوم د کتلې واحد یا یو AMU چې دی دا تقریبا 1.8 ضرب لس په توان د منفي 40 ګرام د یوه پروتون کتله او د یوه نیوترون کتله چې ده موږ دغونده په کل کې حسابلې وه دغه د یوه پروتون کتله یو AMU حسابو که چیرې مثلا اوس په یو اتوم کې مثلا کاربون دی د کاربون په اتوم کې د پروتونو شمیر چې دی پروتونونه یې 6 دي او نیوترونونه هم څو دي 6 دي نیوترونونه هم 6 دي صحیح ده اوس چې نیوترونونه او پروتونونه 6 دي دواړه که سره جمع کړو دا یې څو دا یې 12 اوس نو 12 ګرامه کیلو ګرامه چې شي 12 که چیرې په ګرام اړوي 12 ضرب 1.8 ځکه چې یوه ذره یې 1.8 ضرب لس په توان ده منفي 40 ګرامه سره مساوي وه منفي 40 ګرامه سره مساوي وه صحیح ده نو دا عدد به تاسې ورضربوي بیا به نو یو لوی عدد تاسې ته په لاس درځي بیا به نو موږ وایو چې د کاربون د اتوم کتله نو دغه شی سوه د دې پر ځای چې موږ تاسې دا سره ضربو همیشه او د هر اتوم دپاره لیکو ډېر اسانه ده دغه عدد پر ځای باندې موږ AMU لیکو د دغه عدد پر ځای باندې AMU لیکو AMU atomic mass unit صحیح ده atomic mass unit لیکو دا د AMU څخه مقصد دا دی چې دغه قیمت موږ داسې وایو چې دا 12 واحده کتله لري هر واحد یې څونه دی هر واحد هغه 1.8 ضرب لس په توان د منفي 40 ګرام ده انشاءالله درته واضح سوی به وي صحیح ده دغسې راځم پسې دا خو د اتوم کتله سوه چې موږ یې په AMU سره اندازه کوو اوس راځم مالیکولي کتلې ته مالیکول د اتوم کوچنۍ ذره ده یعنی د یو مرکب تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره مالیکول بلل کیږي نو تاسو داسې هم ویلی سئ چې د یو مرکب په ترکیب کې د اوس نو مالیکولي کتله بیا څنګه لاسته راوړو د یو مرکب په ترکیب کې د شاملو عناصرو د اتومي کتلو مجموعې ته مالیکولي کتله وایي دا درسونه خو تاسې کیدای سي پخوا دا تاسې لوستي ډېر ساده درسونه دي خو دا چې ستاسې کریکولم کې ستا زه مجبوره یم تشریح کړم نو هغه کسان چې ورباندې پوهېږي حوصله مو غواړم وروسته کرار کرار بیا زموږ تاسې درسونه هم انشاءالله د صفري نقطې څخه م راشروع کړي دي مخته بیا ځي انشاءالله العزیز نوي شیان به ډېر تاسې زده کړئ د خیره خو هغه کسان چې د دغو موضوعاتو سره مشکل لري هغه کسانو مشکل به حل سي خامخا په ټولګۍ کې داسې ډېر کسان شته چې دغه موضوعات چې یې پخوا لوستي دي نن ورځ دوی ورسره مشکل لري نو ښه دی چې هغه کسان هم پوه سي نو دا زه خاص د هغو دپاره وایم چې داسې نه وي د ځینو په فکر کې وګرځېږي چې دا خو ډېر ساده شیان دي کشکې د دا څخه تېر سوي وای تېرېدلی په دې نه سم چې ستاسې کریکولم کې تاسې ته درکړي دي نو راځم مالیکولي کتلې ته دا یو څو دانې مرکبات ما راخیستي دي سلفوریک اسید دی اوبه دي HCl هایدروکلوریک اسید دی او بل بیا پرکلوریک اسید دی HClO4 پرکلوریک اسید دی او سودیم سیاناید دی دغه 5 دانې مرکبات مې درته راخیستي دي په دې کې غواړو چې مالیکولي کتله پیدا کړو چې مالیکولي کتله څنګه پیدا کېږي د مالیکولي کتلې دپاره ډېره اسانه او ښه طریقه دا ده چې تاسې به د دغه مرکب شامل عناصر یې ور ولیکئ عناصر یې څنګه معلومیږي د دوی د سمبولو څخه هایدروجن سته سلفر سته اکسیجن سته ازون داسې لیکمه دلته لیکمه چې یو وارې خو هایدروجن سته دا یې هایدروجن بل پسې سلفر سته دا یې سلفر بل پسې اکسیجن سته دا یې اکسیجن صحیح ده دا چې کله ولیکله د هغه څخه وروسته به نو تاسو داسې وکئ د خیره سره بیا به نو شمېر ولیکئ هایدروجن څو دانې وجود لري 2 دا دی 2 بیا زه ولیکم صحیح ده سلفر څومره وجود لري 1 دا یې 1 صحیح ده
اکسیجن څونه وجود لري؟ 4. دا یې 4. دا پړاو چې تکمیل سو. اوس به تاسې دا شمیر چې مو لیکلی دی ضرب پې کوئ د دوی په اتومي کتله کې. اتومي کتله خو مې اوس تشریح کړه په AMU سره چې مو اندازه کوله. په جدول کې ګورو د هایدروجن کتله 1 ده، 1.008 ده، خو هغه اشاریه یې پرېږدو خپل کار د اسانۍ دپاره. 1 ضرب 2 دا یې څو؟ دا یې هغه 2. دا 2 مې دلته ولیکل. راځم دا بل هم سلفر دی. یو سلفر 2 کتله لري. څو؟ 2. AMU د یو اتوم سلفر کتله ده. نو 1 ضرب 2 دا یوه دانه دی، نو 1 ضرب 2 هغه 2. دا دی. زه هم دلته چیش لیکمه؟ 2 لیکمه. صحیح شو؟ د هغه څخه وروسته 4 اتومه اکسیجن دی. د یو اکسیجن اتومي کتله 14 ده. دا خو تاسو ته معلوم ده. ګورئ اکسیجن فرق لري. څنګه فرق لري؟ یعنی که چیرې مالیکولي اکسیجن یاد سوی و O2 نو په هغه صورت کې 2 بیا تاسو لیکئ د کتله، ځکه چې د مالیکولي اکسیجن کتله 2 ده. اوس اتومي اکسیجن دی. د اتومي اکسیجن کتله 14 ده. 4 ضرب 14 دا یې 4 ده. دا یې څو؟ دا یې 4. دا چې ټوله تاسو سره جمع کړئ 2 جمع 2 جمع 4 دا یې 98 AMU. دا ټوله په AMU سره ونه، نو دا هم 98 AMU سو. 98 AMU دا چې شوله مالیکولي کتله سوه. مالیکولي کتله موږ په غټ M سره ښیو. همیشه په کیمیا کې چې د غټ M سره تاسې مخ کیږئ نو غټ M څخه مطلب چې شي دی مالیکولي کتله ده، یعنی د یو اتوم د پوره مالیکول کتله. د پوره مالیکول کتله. اوس زه وایم چې د سلفوریک اسید H2SO4 مالیکولي کتله 98 AMU ده. واضح شوه درته؟ دا یو مثال لا زه درته حلومه، نور نو بیا د خیره مخته ځمه. د منځ مثالونه به تاسو ته پرېږدم، د اخیر مثال به درته حل کړم. سوډیم Na. سوډیم سته، کاربون سته او نایتروجن سته. د سوډیم شمیر د ټولو شمیر یو دی، نو نه لیکمه ضریب یې څه کوم؟ یو چې په یو شي کې ضرب کړې خو هغه شی راځي نه. نو سوډیم یوه دانه دی. د یوه سوډیم کتله چې ده 22 ده. 2.8 داسې 9 داسې یو عدد دی. نو دا موږ تاسې 22 همیشه نیسو. د یوه کاربون کتله څو ده؟ 12 څه شي؟ AMU. د یو نایتروجن کتله 14 څه شي؟ AMU. اوس نو مالیکولي کتله د سوډیم سیاناید. مالیکولي کتله د سوډیم سیاناید. نو هغه به څنګه ولیکئ؟ M به ولیکئ. M دلته په کوچني خط ورسره ولیکئ NaCN. مالیکولي کتله د سوډیم سیاناید. ما دپاره ډېر تکلیف دی، زه دا لیکمه، خو تاسې یې بیا په قلم باندې اسانه لیکلی سي. یعنی M د NaCN مساوي کېږي په څو سره؟ اوس دا سره جمع کړئ. 12 دا یې 26 او 22 دا یې 49. نو اوس موږ ته کتله په لاس راغله چې 49 AMU. دا کتله د کومه کتله؟ مالیکولي کتله. د چا دپاره؟ د NaCN دپاره، د سوډیم سیاناید دپاره. د کلورین کتله چې ده 15.5 ده. دا خو مې درته ویله. اکسیجن خو مې ویل دی، هایدروجن مې درته ویل دی په دغه درس کې، او اکسیجن خو مې هم درته ویلی دی. نو د دغه درو دانو مرکبات دپاره به تاسې د خیره سره مالیکولي کتلې محاسبه کوئ په دغسې شکل سره. راځمه مالیکول یا اتوم ګرام کتله او یا مولی کتله یا د مولونو شمیر یا مول. مالیکول او اتوم ګرام. ګورئ یو اتوم ګرام کتله ده چې دلته دا دی لیکل سوی دی، تعریف یې درته واضح کړی دی. یو مالیکول ګرام کتله ده. اتومي کتله خو درته واضح سوه چې د پروتونو او نیوترونو مجموعه ده. صحیح ده؟ یعنی اوس مثلا د کاربون اتومي کتله سره کم ده 6 نیوترونونه وه 6 پروتونونه وه، دا یې 12، نو اتومي کتله یې 12 AMU ده. اتوم ګرام بیا دې ته وایي که دغه 12 تاسو په ګرام سره وښایاست.
په AMU سره نه، په ګرام سره. یعنی د اتوم کتله چې ده هر څو چې وه، مثلا د اتوم کتله 22 وه، د سوډیم کتله خو 22 ده نه، اتومي کتله یې. که 22 ګرامه سوډیم راواخلو نو موږ به 1 اتوم ګرام د سوډیم درلودلی. دلته یې دا زه د دې تشریح درته وایم چې په دا سلاید کې ځای پر ځای سوې ده. د یوه اتوم اتومي کتله که په ګرام سره وښودل سي نو اتوم ګرام کتله بلل کیږي. د هر اتوم یو اتوم ګرام کتله د 1 مول په نوم سره یادیږي. لکه د سوډیم مالیکولي کتله خو 22 AMU وه، صحیح ده؟ اتومي کتله یې دا مالیکولي ایسته کوي، اتومي کتله یې. نو 1 مول سوډیم به 22 ګرامه کیږي. د هایدروجن د اتوم کتله څو وه؟ 1 AMU وه. اوه نو که 1 ګرام هایدروجن موږ تاسې ولرو، 1 ګرام هایدروجن ولرو، دا به موږ وایو چې 1 مول هایدروجن موږ لرو. 1 مول هایدروجن موږ لرو. او یا د 1 مول پر ځای تاسې ویلی سي 1 اتوم ګرام، 1 اتوم ګرام هایدروجن موږ لرو. صحیح ده؟ دغسې ګوره دا خو د هایدروجن کتله اتومي کتله 1 وه، نو په دې اساس باندې موږ 1 ګرام 1 مول کېدی. د سوډیم اتومي کتله بیا 22 ده، نو په دې خاطر باندې 22 ګرامه 1 مول کیږي. د مګنیزیم کتله 24 ده. د مګنیزیم د اتوم کتله د یوه اتوم کتله یې 24 AMU ده. که مګنیزیم موږ 24 ګرامه ولرو نو موږ وایو چې موږ 1 اتوم ګرام لرو، یا په بل نامه سره 1 مول مګنیزیم موږ لرو. دا مول چې زه ډېر یادومه، دا مول زموږ تاسې ډېر په کاریږي په آینده کې د خیر سره په محاسباتو کې. 1 مول مقدار هره ماده چې 1 مول ده، دغه 1 مول هره ماده دومره ذرات لري. 6.022 ضربې 10 په توان د 23. یو مول اتومونه، 1 مول اتومونه مساوي کیږي په 6.022 ضرب 10 په توان د 23 اتومو سره. یعنی د عنصر 1 مول دوغنده اتومونه لري. دغه عدد د لومړي ځل لپاره د اوګدرو په واسطه باندې تعیین سوی دی، نو ځکه د اوګدرو عدد هم ورته ویل کیږي. د دې لپاره چې موږ تاسې محاسبات مخته یوسو، اتومي کتله او اتوم ګرام کتله باید سره وپیژنو. اتومي کتله چې ده د یو عنصر د پروتونو او نیوترونو مجموعې ته ویل کیږي چې واحد یې AMU دی. صحیح ده؟ اوس که چیرې د پروتونو او نیوترونو مجموعه چې هر څونه ده، که هغه عدد په ګرام سره موږ تاسې وښیو، و دې ته اتوم ګرام کتله ویل کیږي. ګوره 22 اتومي کتله د سوډیم، د پروتونو او نیوترونو مجموعه 22 راځي، نو په دې خاطر باندې اتومي کتله 22 AMU ده. اوس که د ده چې د سوډیم کتله چې 22 ده، که 22 ګرامه سوډیم موږ راواخلو، دا به موږ 1 اتوم ګرام راخیستی وي، ځکه چې د یوه اتوم کتله 22 وه او موږ دا 22 په ګرام سره راواخیستل، نو اتوم ګرام سو. ده اتوم یې 22 و او ګرام خو نو په ګرامو مو رااندازه کړه، اتوم ګرام سو. او 1 اتوم ګرام کتله 1 مول ته ویل کیږي. که 1 اتوم ګرام ورته وایاست، که 1 مول ورته وایاست. اوس که چیرې فرض کړئ موږ تاسې 2 موله سوډیم ولرو، 2 موله، یو څوک راته وایي 2 موله سوډیم موږ لرو. د دې تاسې دا معلومه کړئ چې دا 2 موله سوډیم څو ګرامه سوډیم کیږي. ډېر اسانه، 1 مول چې دی 1 مول 22 ګرامه کېدی، نو دا 23 په دا 2 کې تاسې ضرب کړئ، ابالا به نو د خیر سره 46 په لاس درسي. که یا 46 ګرامه به موږ سوډیم درلودلی. 2 موله سوډیم به څونه وي؟ 46 ګرامه سوډیم ته ویل کېږي. او یا 46 ګرامه موږ تاسې ته یو څوک راکوي
خو دا محاسبات زه بیا په آینده کې درته وایم. یوازې اوس اتم ګرام باید تاسې وپېژنئ. د عناصرو دپاره اتم ګرام کارول کیږي، د عناصرو د 1 مول دپاره اتم ګرام کارول کیږي، او 1 مول او اتم ګرام چی ته وایي دا مې درته تشریح کړي. مالیکول ګرام بیا په مرکباتو کې دی. لکه دلته د مرکب کتله موږ مالیکولي کتله بلله. دا اوس مې د سوډیم سیاناید کتله تاسو ته پیدا کړه. د سوډیم سیاناید کتله څو وه؟ 49 AMU په تیر سلاید کې د زیبلا درته رااړوم. 49 AMU وه نه؟ دا خو مالیکولي کتله سوه. اوس که چیرې موږ دغه سوډیم سیاناید 49 ګرامه راواخلو، 49 ګرامه اندازه کو، نو به موږ 1 مول یا 1 مالیکول ګرام سوډیم سیاناید راخیستی. یعنی د مالیکولي کتلې شمیر په ګرام سره ښودلو ته څه ویل کیږي؟ مالیکول ګرام کتله ویل کیږي. واضح سوه درته؟ دغسې د سلفوریک اسید دپاره مو مالیکولي کتله څومره ایستلې وه؟ 98 AMU. هغه مالیکولي کتله وه، مګر مالیکول ګرام کتله بیا چې شته 98 ګرامه ته 1 مالیکول ګرام کتله ویل کیږي. مالیکولر مالیکول ګرام کتله، ګرام ماس 98 ګرامه 1 مالیکول ګرام کتله ده د سلفوریک اسید دپاره. که چیرې یو څوک مثلا موږ تاسو ته داسې ووایي چې 0.5 مالیکول غټ MG مالیکول ګرام کتله د سلفوریک اسید صحیح ده څو ګرامه کیږي. ډېر اسانه. ګورئ، 1 مالیکول ګرام کتله 98 ګرامه کېدله، نو نیم مالیکول ګرام به څونه سي؟ د 98 نیمایي 98 چې تاسو نیمایي کړئ څو راځي؟ نیوي به نیمایي کړو 45، 98 کې 4 دا یې 49. نو زه وایم چې 49 ګرامه سلفوریک اسید دی ماته راښیي. 49 ګرامه سلفوریک اسید 0.5 مالیکول ګرامه دغه کیږي، مالیکول ګرامه کیږي یا 0.5 موله کیږي. او دا خبره هم درته وکړه چې 1 مول چې د هرې مادې که 1 مول اتمونه یي، که 1 مول د عناصرو څخه یي، که 1 مول د مالیکول یا د مرکباتو څخه یي، نو دوغنده ذرات لري. په مرکباتو کې دوغنده مالیکولونه لري. 1 مول دغه 98 ګرامه سلفوریک اسید دوغنده مالیکولونه د سلفوریک اسید لري. 0.022 ضرب لاس په توان د 22 مالیکوله لري. دا H2SO4 د سلفوریک اسید یو مالیکول دی. که 98 ګرامه سلفوریک اسید موږ راواخلو، د 98 ګرامه سلفوریک اسید 0.022 ضرب لاس په توان د 22 مالیکوله سلفوریک اسید لري. او که سوډیم سیاناید 49 ګرام موږ راواخلو چې 1 مول کیږي، دا 49 ګرامه سوډیم سیاناید دوغنده مالیکولونه لري. په عناصرو کې 1 ګرام هایدروجن چې 1 مول هایدروجن کیږي، هغه به د هایدروجن څونه ذرات څونه اتومونه ولري؟ دلته په اتومونو کې په عناصرو کې د ذرات په چی سره شوي؟ په اتومو سره. نو د عناصرو یو اتوم دغه یو اتوم ګرام یا 1 مول د یو عنصر د چې دی هغه به دون د اتومونه ولري. 1 مول د یو مرکب ده به دون د مالیکولونه ولري، ځکه چې د مرکب کوچنی ذره مالیکول دی او د عنصر کوچنی ذره اتوم دی. دا د ذراتو شمیر دی د 1 مول دپاره. خدای دې وکړي سر په خلاصه وي. راځم پسې د دغه درس په تعقیب باندې معادلې کتلې ته. موږ تاسې ایکویلیبریم ماس یا معادله کتله هم چیش کوو په خپلو درسو کې وایو. د معادلې کتلې د پیدا کولو دپاره موږ تاسې ایکویلیبریم ماس یعنی EQ
EQ equilibrium mass EQ صحیح ده EQ مساوي کیږي EQ مساوي کیږي په چیش سره EQ دغه EQ خو نو equilibrium mass و یا په اصطلاح دغه معادله کتله سوه دا مساوي کیږي په مالیکولي کتله مالیکولي په عناصرو کې بیا اتومي کتله اتومي او مالیکولي کتله ما درته ویل چې هغه موږ په ام سره همیشه دپاره ښیي صحیح ده غټ ام تقسیم پر مؤثره ویلانس باندې دا د اکویلیبریم ماس دپاره څه شي دی فورمول دی د دې فورمول په اساس باندې موږ تاسې معادله کتله پیدا کوو مالیکولي کتله او اتومي کتله خو تاسې دا د وپېژنده صحیح ده مؤثره ویلانس بیا څه ته ویل کیږي مؤثره ویلانس په غیر عضوي کیمیا کې موږ دغه عناصر دغه مرکبات وایو د عنصر دپاره د عناصرو دپاره چې دی مؤثره ویلانس د دوی هغه اکسیدیشن نمبر دی یا هغه ویلانس دی چې ډیر وخت ورباندې چیش کوي کیمیاوي تعامل سرته رسي اوس مثلا اکسیجن دی اکسیجن په منفي یو اکسیدیشن نمبر سره هم تعامل کوي په منفي یو پر دوه اکسیدیشن نمبر سره هم تعامل کوي او په منفي دوه سره هم په منفي دوه اکسیدیشن نمبر سره هم تعامل کوي صحیح خبره ده نو په دغه درو سره کې بیا اکسیجن چې ډیر مرکبات جوړ کړي دي اکسیجن په منفي دوه اکسیدیشن نمبر سره جوړ کړي دي منفي دوه سره دا منفي دوه مؤثره ویلانس دی منفي دوه چې دی مؤثره ویلانس دی مؤثره ویلانس دی یعنی که چیرې موږ د اکسیجن معادله کتله غواړو چې پیدا کړو نو بیا به موږ تاسې راولاړېږو د اکسیجن کتله به پر څو تقسیمو پر دوه باندې ځکه چې مؤثره ویلانس د اکسیجن دپاره څو دی دوه دی په ټولو عناصرو کې داسې دی هغه ویلانس مؤثره ویلانس دی چې یو عنصر ډیر وخت تعامل په هغه ویلانس یا په هغه اکسیدیشن نمبر سره کوي د اکسیجن اتومي کتله څو ده EQ معادله کتله د اکسیجن دپاره که تاسې پیدا کوئ EQ معادله کتله که چیرې موږ تاسې غواړو چې د اکسیجن دپاره پیدا کړو نو دا به مساوي سي په چیش سره د اتومي اکسیجن دپاره دا نو فکري دا به تاسې په صورت کې به اتومي کتله ولیکئ 14 د اکسیجن کتله خو 14 ده نه تقسیم پر څو باندې پر دوه باندې معادله کتله به څو لاسته راسي 8 موږ تاسې وایو چې معادله کتله مساوي کیږي په څو سره د اکسیجن ده په 8 سره د اتومي اکسیجن ده خو که چیرې مالیکولي اکسیجن سره د نورو شپږو عناصرو په طبیعت کې په مالیکولي شکل پیدا کیږي یا دا به تاسې ویلي په تیرو درسو کې پخوا درسو کې چې اووه دانې عناصر په طبیعت کې شته چې په مالیکولي شکل پیدا کیږي که اکسیجن داسې ولیکو O2 EQ د O2 دپاره دا بیا مالیکولي اکسیجن دی نو د O2 کتله چې ده هغه 22 ده دلته نو بیا معادله کتله هم چې کوي فرق کوي 22 په صورت کې لیکئ تقسیموي پر څو باندې پر دوه باندې تقسیموي پر څو باندې پر دوه باندې دا به مساوي سي په څو سره په 14 سره معادله کتله د مالیکولي اکسیجن دپاره څو راغله 14 او د اتومي اکسیجن دپاره 8 راغله د ټولو عناصرو دپاره داسې موږ تاسې کوو خو په مرکباتو کې چې موږ اکسایډونه لرو اکسایډونه تیزابونه لرو الکلیګانې لرو او مالګې لرو په دوی کې څه رقم کوو د دوی مؤثره ویلانس څنګه پیدا کوو په اکسایډونو کې موږ تاسې په اکسایډونو کې اکسایډونه به یا فلزي اکسایډونه یا به غیر فلزي اکسایډونه صحیح ده نو فلز او غیر فلز ته نه ګورو د اکسیجن شمیر ضرب د اکسیجن اکسیدیشن نمبر اوس مثلا زه داسې درته وایم کاربن ډای اکساید د کاربن ډای اکساید دپاره که موږ چیرې غواړو چې دغه وکړو مؤثره ویلانس پیدا کړو نو موږ دا خو یو اکساید دی یو غیر فلزي اکساید دی نو په دې کې د اکسیجن اکسیدیشن نمبر څو دی 2 دی نه دا 2 ضرب د اکسیجن شمیر 2 4 نو دلته مؤثره ویلانس څو سو 4 سو په کاربن ډای اکساید کې مؤثره ویلانس 4 سو دا هغسې پسې که چیرې مثلا موږ کاربن مونو اکساید یاد کړو په هغه کې بیا کاربن اکسیجن یو دی او د اکسیجن اکسیدیشن نمبر څو دی -2 نو دلته مؤثره ویلانس څو دی 2 دی په کاربن مونو اکساید کې مؤثره ویلانس 2 دی او یا کېدای سي مثلا موږ تاسې یو بل اکساید ولرو لکه CR ډایکرومیټ
ایون دی Cr2 O اوه. په دې کې د اکسیجن اکسیدیشن نمبر -2 دی همیشه 2 14 نو موثر ولانس په دې ځای کې څو راغلی 14 موثر ولانس دلته 14 راغلی. ان شاء الله پوه شوي یاست. په اکسایډو کې که فلزي اکسایډونه وي که غیر فلزي اکسایډونه وي د اکسیجن شمیر ضرب د اکسیجن اکسیدیشن نمبر چې کوم عدد لاسته راځي هغه ته موثر ولانس ویل کیږي. نو بیا موږ تاسې راولاړېږو او موثر ولانس د دغه علامې پر ځای باندې چې د موثر ولانس دپاره موږ تاسې په معادله کې ځای پر ځای کړې ده ایږدو. په تیزابونو کې چون چې هر تیزاب د هایدروجن اتومونه لري په خپل شروع کې د هایدروجن شمیر ته ګورو. د هایدروجن د اتومونو شمیر چې هر څومره وو د هایدروجن د اتومونو شمیر هغه موثر ولانس دی. لکه اوس مثلا HCl په دې مرکب کې موثر ولانس یو دی ځکه چې هایدروجن یو دی. H2SO4 سلفوریک اسید د سلفوریک اسید موثر ولانس چې دی هغه 2 دی. او یا H3PO4 فاسفوریک اسید H3PO4 فاسفوریک اسید دلته موثر ولانس 3 دی ځکه چې د هایدروجن شمیر څو دی 3 دی. په تیزابونو کې د هایدروجن شمیر ته ګورو. په القلیګانو کې بیا د OH شمیر ته ګورو. مثلا سوډیم هایدروکساید چې دی القلیګان په خپل ترکیب کې د OH آیونونه لري نو OH تاسو ورته وګورئ سوډیم هایدروکساید OH یوه دانه دی موثر ولانس یو دانه دی. راځم بل مثال ته کلسیم هایدروکساید OH دلته 2 دانې دي. دلته څو دانې دي؟ کلسیم هایدروکساید OH دلته 2 دانې دي نو موثر ولانس هم دلته څه دی 2 دی. المونیم هایدروکساید داسې نو بیخي ډېر مثالونه موږ تاسو ورکولی سو خو په دې ځای کې باید تاسو پوه سئ چې دغه کړنې یا دغه قاعده چې موږ تاسو وایو دا د دې دپاره چې موږ ته د موثر ولانس اندازه په اسانۍ سره څه شي لاسته راسي. دلته په المونیم هایدروکساید کې بیا موثر ولانس 3 دی ځکه چې د OH شمیر څو دی 3 دی. په اکسایډونو کې د اکسیجن شمیر ضرب د اکسیجن اکسیدیشن نمبر. په تیزابونو کې د هایدروجن شمیر. په القلیګانو کې د OH شمیر. په مالګو کې بیا د مالګې داسې جوړیږي چې لومړی عنصر یې فلز دی. نو په دې کې بیا داسې کوو لکه اوس مثلا دلته زه داسې درته وایم سوډیم کاربونیټ Na2CO3 په دې کې سره کم کوو دا یو مالګه ده. په دې کې د فلز اکسیدیشن نمبر ضرب د فلز شمیر په مالګو کې بیا په دغسې قاعده سره موږ تاسې اکسیدیشن نمبر په لاس راوړو. یا مثلا دلته ورته ګورئ داسې چې کلسیم فاسفیټ په قوس کې دا کرسر نو زه ګټلی یم ښه الله خو تاسې زړه ته ګورئ الله پاک چې دغه د کورونا مشکلات حل کړي چې دا حل سي بیا به د خیره په سیم کې ډېر زوم د سره وسایم ستاسې به هم ښه په سر په خلاصېږي. کلسیم فاسفیټ دا هم یو مالګه ده. د کلسیم اکسیدیشن نمبر چې دی مثبت 2 دی نو دا 2 ضرب 3 دا یې څو دا یې 6 نو د کلسیم فاسفیټ د مرکب دپاره موثر ولانس څو سو 6 سو. اوس به نو د معادلې کتلې د پیدا کولو دپاره مالیکولي کتله خو پیدا کولی شي. د دې مالیکولي کتله پیدا کړئ چې مالیکولي کتله پیدا کړه چې هر څو سوله پر 6 به تقسیم کړئ. د دې مالیکولي کتله پیدا کړئ چې پیدا مو کړه چې مالیکولي کتله هر څو وه پر څو به تقسیم کړئ موثر ولانس 2 دی پر 2 به تقسیم کړئ یو 2 هغه 2. دلته به تاسې مالیکولي کتله پیدا کړئ مالیکولي کتله چې هر څومره وه پر 3 به تقسیم کړئ ځکه OH 3 دانې دی موثر ولانس یې 3 دی. صحیح ده. دلته چې تاسې مالیکولي کتله پیدا کړه پر څو به تقسیم کړئ پر 2 باندې. دلته چې مالیکولي کتله پیدا کړه تقسیم یې کړئ پر 1 باندې. یعنې په سوډیم هایدروکساید کې مالیکولي کتله او معدله کتله سره یو شان ده. صحیح ده.
په HCl کې معدله کتله او مالیکولي کتله سره یو شان ده، ځکه چې پر یو شی تقسیم کړي نو خو هغه شی سو. سلفوریک اسید مالیکولي کتله موږ پیدا کړې وه 98 AMU تقسیم یې کړي پر دوه باندې 49 یې معدله کتله سپله. د فاسفوریک اسید اتومي کتله هم که چیرې تاسې محاسبه کړئ 98 راځي نو دا بیا پر 3 تقسیموي 2.3 جواب راځي 2.3 یا 2.2 داسې جواب راځي، هغه یې معدله کتله ده. ډایکرومیټ ته وګورئ چې هر څو مالیکولي کتله د ډایکرومیټ راله پر 14 بې تقسیموي، پر څو باندې؟ پر 14 باندې. کاربن مون اکساید کې به پر څو تقسیموي؟ پر 2 باندې به تقسیموي اتومي کتله. کاربن ډای اکساید مالیکولي کتله چې پیدا کړه پر څو به تقسیموي؟ پر 4 باندې به تقسیموي. واضح شوه درته؟ نو په عموم کې معدله کتله د یو عنصر اتومي کتله تقسیم پر مؤثره ولانس باندې، یا د یو مالیکولي کتله د یو مرکب مالیکولي کتله تقسیم پر مؤثره ولانس باندې عبارت د معدلې کتلې څخه دی. نو د دغه درس په کتلو سره به انشاءالله العزیز تاسې په دې توانېدلي یاست چې تاسې معدله کتله وپېژنئ. نو د نن ورځ دپاره مو پر لوی رب عز وجل باندې سپارمه. کورنۍ دنده مو دا ده چې تاسې به اتومي کتله، مالیکولي کتله او معدله کتله پر دې باندې به 5 مثالونه حد اقل 5 مثالونه به جوړ کړي له ځانه څخه او حل به یې کوي. صحیح خبره ده؟ نور نو ښه وخت ولرئ، په مخه مو ښه شه.